طالبان وايي کابل کې د موډلینګ ترسره کېدل د افغانانو په درانه او باعفته هویت ګوزار دی. طالبان وايي په کابل کې د موډلینګ په ترسره کېدلو سره د افغانانو په درانه هویت، کلتور او تشخص باندې دروند ګوزار وشو او افغاني اصل کلتور لیلام ته وړاندې شو. وړمه ورځ په کابل کې یو شمېر جونې او ځوانان په نیمه بربنډ حالت کې د موډلینګ د سیالۍ تر عنوان لاندې په یو محفل کې راڅرګند شول چې انځورونه یې په ټولنیزو رسنیو تر خپرېدو وروسته له توندو نیوکو سره مخ شول او حکومت تورن شو چې د جوماتونو او دیني ځایونو امنیت نشي ساتلی، خو د موډلینګ د محفلونو امنیت یې خوندي کړی دی. طالبانو هم د ورځې خبره تر نامه لاندې په یوه تبصره کې ویلي چې دا ډول فحاش محفلونه د افغانانو دیني اقتدار تر پښو لاندې کوي او د افغانانو د اصیل کلتور د لیلام په معنا دی. کوم لباس او موډ چې تیر ورځ کابل کې وښودل شو د افغاني هویت، کلچر او دینی ارزښت سره 1% ورتوالی او همرنګي هم نه درلوده، بلکې کټ مټ د غربي فحاش کلچر یوه کاپي دلته افغان مسلمان ملت ته وښوده او خپل شوم هدف یې څرګند کړ. تبصره کې وړاندې راغلي چې دې ډول محفلونو ته په اجازه ورکولو سره کابل ادارې پر افغاني کلتور وروستی ګوزار هم وکړ او دا کار پرته له دې چې د افغاني درانه کلتور د لیلام تصویر دې وړاندې کړي بله توجیه نه لري. طالبانو د دې ترڅنګ ګواښ کړی چې د افغاني کلتور او عنعناتو ساتنه کوي او د موډلینګ د حامیانو او نندارچیانو ناولې هیلې به له خاورو سره خاورې کړي. یاد دې وي چې څه موده وړاندې هم په کابل کې ورته سیالۍ ترسره شوې وي او په عام محضر کې د نجونو او ځوانانو په تن لباسونه نندارې ته وړاندې شوي. حکومت تر دې دمه د طالبانو د څرګندونو او د ټولنیزو رسنیو د ولس د توند غبرګون په وړاندې چوپ پاتې شوی.